د کهانۍ شروعات کیږي. یو وخت د سوات په ښایسته دره کې یو غریب خو غیرتي سړی اوسېده. نوم یې حاجي امین و. حاجي امین 3 زامن لرل، خو د غربت له وجې تعلیم نیمګړی شو او بلا اخره هغوی مجبور شول چې د روزۍ لپاره اټلي ته لاړ شو. کلونه تیر شول. یوسف، فرید او جمشید دا درې وروڼه د ستغې سپورو نه وروستو ښه ژوند ته ورسېدل. اټلي کې کاروبار جوړ شو، پیسې پیدا کړې، خو زړونه یې هم لا د خپل وطن او خپلې مور غږ ته په انتظار وو. دوی پرېکړه وکړه چې پاکستان ته راشي او د خپل پلار کشر ورور تره ممتاز سره لیدل وکړي. خو تره زړه کې تورې خبرې وې. تره ممتاز له کلونو راهیسې د حاجي امین د ځمکو جایداد او کور تمه لرله. کله چې ده واورېدل چې ورورونه له اټلي نه را روان دي، نو ده په زړه کې شومه اراده وکړه، زه به دا هلکان ختم کړم، نو دا ټولې ځمکې او جایداد به زما شي. ورورونه له خوشحالۍ سره کور ته راغلل. مور او پلار یې اوښکو نه ډکې سترګو سره هغې کې ونیول، خو تره په ډېره نرمه ژبه خو زهري نیت سره هغوی له خپل کور ته دعوت ورکړو او هلته یې په شپه کې کله چې 3 ورونه ودو، تره خپل زوی سره یو ځای شو، د ټوپک باندې یې ډز وکړو. یوسف سمدستي شهید شو. فرید او جمشید هم زخمی شول، خو فرید وروستو روغتون کې ساه ورکړه. جمشید چې تر ټولو کشر و سخت جوبل شو، خو ژوند یې پاتې شو. جمشید اوس د انصاف په تمه دی. هغه د خپلو ورونو جنازې خپله اوږو ته اوچتوي. سترګې یې وچې شوې، خو زړه یې د بدن نه ډک دی. د قوم، پولیسو او میډیا د لارې انصاف غوښته وکړه. دا قصه د ټول پاکستان لپاره یو خبرداری شو چې کله طمع، حسد او ظلم د کور نه راپورته شي، نو خپله وینه هم دشمن جوړ شي. دا کیسه یوازې د 3 ورونو د قتل نه ده، دا د وفا، قربانۍ او کور دننه خیانت یو غمجن داستان دی. دا ویډیو به خلک وجړوي، سوچ ته مجبور کړي او یو قوي پیغام ورسوي چې تره که تره وي، خو زړونه یې باید سپین وي. په کمنټ کې راته ووایه چې تاسو سره د ترونو څه سلوک دی.